قدرمن لیدونکو سلام. خپرونې ته مو ښه راغلاست وایم. میلمه مې قدرمن شیخ صاحب عبدالحمید حماسي دی. ډېر ښه راغلاست قدرمن شیخ صاحب. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د تلویزیون لیدونکو ته زم سلام وړاندې کوم. الله مو ښه لره، الله مو حافظ. شیخ صاحب د امارات او دولت ځان ته تعریف لري. په امارات کې ډېره برخه بیعت ده، خلک باید بیعت وکړي، او حال دا چې په دولت کې ټینګار په رای ده، خلک به رای ورکړي. امارت به څنګه وي؟ همس په بیعت مخ ته ځي که نه د خلکو رای ته هم ټینګار به وي؟ نو اصل کې داسې ده چې خلک ډیر د دې سره بلد نه وي چې د امارت د تعریف سره چې کله سړی د امارت تعریف وګوري هلته هم بیرته رایې دي پکې. یعنې که موږ د صحابه رضی الله عنهم تاریخ ته لاړ سو، هلته هم چې بیعتونه سوي دي، بیعت تقریبا په رایو باندې سوی ده. کومه شورا چې حضرت عمر رضی الله عنه وټاکله 6 کسانو ته، نو هغوی هم د خلکو نه رایې راخیستلي دي. صرف د رایې اوس زمانه کې فرق ده. اوس د یو کاغذ په واسطه باندې رایه اچول کیږي یا ګوته لګول کیږي بعضې وطنونو کې. نو خو رایه ده همدغه رایه ده. د بیعت د اصل کې رایه ده، صرف تعبیرونه غلط تیر نه کیږي. دقیقا. خو په بیعت کې داسې ده شیخ صاحب چې 10 یا 12 یا 20 کسه یا 40 کسه یا 500 کسان راټولیږي، لکه په امیر المؤمنین باندې چې بیعت وشو او اوس هم به دا وضعیت ادامه ولري، هغوی بیعت کوي. دلته ډیری داسې خلک خپل ځان نه ګوري. تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې تیرو جګړو ناخوالو خلک بیل کړي، په ډلو ټپلو ویشل شوي، په قومونو ویشل شوي. دوی اړتیا ده چې باید رایه ورکړي. کوم یو ښه ده؟ ده خو موږ خو یو مسلمانان اصل کې ما مخکې درته ویلي چې که موږ په دې ډېره څېړنه وکړو ډېر وخت دې ته پیدا سي چې سړی په دې بحث وکړي چې بیعت هم د 10-12 کسانو کار نه ده. لکه صدراعظمي نظام کې یو وارې ملت راجګ سي، هغه شورا ته رایې ورکړي، د ملت له طرف نه شورا منتخبه سي، او بیا هغه شورا راجګېږي بیرته یو زعیم ټاکي. په امارات کې هم داسې سوي دي. امارات کې چې کومه رهبري شورا ده، دا اصل کې د ملت له خوا نه ټاکل سوي ده. په ملت کې داسې خلک دي چې ټول ملت ترې راضي ده، ټول ملت کې جای لري، او داسې نه ده چې دا د ملت د رایو خبر نه ده. صرف دومره ده چې اوس بعضې خلک داسې فکر کوي چې دی خپله نسته پکې، نو دی وایي چې ملت نسته ده ورسره. داسې خبر ده. اوس مثلا زه یم د کابل ولایت یم، نو زه په دې پوهېږم چې د ما شاته څومره ملت ولاړ ده. تاسې هم په دې پوهېږئ. غیر له کابل نه نور افغانستان د مونږ په امارت کې چې کم کسان دي، خصوصا په رهبري شورا کې دي، هغه د عام ملت له خوا نه ټاکل سوي. که هغه ازبک ده، که هغه پښتون ده، که هغه تاجک ده، که هغه د جنوب ده، که هغه د شمال ده، بیرته رایې سوي دي، خو صرف سیستم بدل ده. ګورئ شیخ صاحب، نو تاسې صحیح ده شیخ صاحب، نو تاسو چې راغلی یاستئ په دې معنا چې هغه چې ستاسو مخالفین دي تاسو د هغې زعیم یاستئ، یعنی مسئولین یاستئ. هماغه کسان چې ستاسو موافقین دي، یعنی څوک چې امارت غواړي هغه هم تاسې مسئولین یاستئ، هغه چې نه غواړي هغه هم تاسې مسئولین یاستئ. څنګه کیدای شي چې دغه کسانو چې موافق نه دي، توافق نه لري، د هغې زړه هم ترلاسه کوي؟ دغه ډېره مهمه موضوع ده. اسلام کې خو اصل کې داسې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، بیعت د ابوبکر صدیق صاحب سره وسو، نو هلته تر 6 میاشتو پورې حضرت علي رضی الله عنه هم بیعت نه و کړی. نو بیا په قراره باندې هغه خلک هم دې ته چې بیعت وکړ، مشورې وسولې. اوس هم هغه څوک چې مخالفین دي، الحمدلله زه چې څومره فکر کوم افغانستان کې چې کوم خلک دي یا مخکې د طالبانو سره یا د امارت سره په جبهه کې ول، هغه اوس خو چې څوک دلته داخل کې دي، هغه مفکوره ډیره بدل سوي. نو چې علي رضی الله عنه غوندې چې یو لوی مجاهد او د مسلمانانو 4م لوی خلیفه و، هغه یو 6 میاشتې وځنډېد، نو دوی به هم انشاءالله تر بیعت لاندې راځي او د اسلامي امارت او د اسلامي خلافت ملګري کیږي. به په دې خبرې روانې دي، په دې به کار کیږي. هیڅوک به هم دې ته نه پرېږدو چې په زور نه، په قراره باندې مشوره باندې چې باید دوی راسي. یو ښه فرصت ټول افغانانو ته پیدا ده چې ټول افغانان په دې نظام کې جای وویني. اوس زه په خپله یم، داسې نه ده چې زه
زه په خپله نه غواړم چې دلته کار وکړم ځکه زه په درس پوهېږم مدرس یم خپلې مدرسې ته بیرته ځم خبره دا ده چې دغه وخت ډېر ته اړتیا ده چې تاسې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړئ هغه خلک چې موافق نه دي یعنی تاسو خو هغوی چې موافق دي هغوی چې مني خو امارت مني مشکل نه لري دلته په ښارونو کې ستونزه ده او خلک دا وایي چې د امارت اسلامي خبرې ډېرې ګونګې دي چې باید معلوم شي چې دوی څه رقم یو نظام پلی کوي څه رقم یو نظام شروع کوي په تیرو تجربو کې یو خشن وضعیت و د طالبانو خلک ډارېدل او خلک اوس هم ډارېږي دغه باور څنګه ترلاسه کیدای شي قدرمن شیخ صاحب یعنی چې خلک دې ته اطمینان پیدا کړي چې موږ څنګه خو اول خو دا ده چې د افغانستان په اطرافو کې امارت د ډېر مخکې نه حاکم و نو کابل ته راتلل د طالبانو یو ناڅاپه سوي دي تاسې مو ولیدل د خلا د ډکېدلو په خاطر سوي دي اسلامي نظام نه باید هېڅوک هم ونه د اسلام نوم په خپله باندې سلامتیا ده هېڅوک باید په دې ونه ډار چې اسلام یو مترقي دین ده اسلام په هر بخش کې اول اسلام یعنی د اسلام د دین د یو لویه ګټه دا ده چې امن راغی تاسې وینئ چې په ټول افغانستان کې دا یوه میاشت کېږي الحمدلله بیخي صفر ته راغلی ده د مرګ زوب له صفر ته راغلی نو چې یو جي کې امن وي هلته اقتصاد په مخ سي هلته پروژې په مخ باندې سي هلته تعلیم و تعلم په مخ باندې ځي و زه په خپله باندې چې یو ورځ په مدینه منوره کې جامع اسلامي کې داسې ملګرو سره روان وم نو ماته یو هلته چې کوم افغاني طالب هغه ماته ویلي چې افغانانو علماو ډېر څه نه دي کړي ما ورته ویلې چې تا سر ته ډرون ګرځېدلې نه ده چې تا سر ته ډرون ګرځېدلې وای بیا به دې دا خبره نه کوله اوس چې د موږ په سر ډرون نسته دلته خطر نسته نو اوس موږ تعلیم ته خلاص شولو اوس موږ ښه پرمختګ علمي پرمختګ کولی شو موږ دا غواړو بله ورځ ما ویلې موږ دا غواړو چې په دنیا کې مو نظامي میدان کې افغانان تر هر چا نه مخکې کړل په علمي میدان کې هم همداسې غواړو ځکه موږ ته اوس زمینه مساعده شوله په اقتصادي میدان کې هم غواړو په صحي او طبي میدان کې هم غواړو په هر علمي میدان کې او په هر هغه چې نړیوال نورملونه دي هغو کې موږ دې ته ژمن یو انشاءالله دا مو اراده ده خو هغه امن دلته نه و چا پرېښودلو نو چې امن راغی دا ټول زمینې انشاءالله موږ ته مساعده شي شیخ صاحب یو خو ستاسو مبارکه څیره ده خلک له تاسو سره په دې ټولنیزو رسنیو کې بلد دي تاسې ملي دریځ نیسئ او د خلکو په زړونو کې ځای لرئ وار وار ما نه پوښتل شوي چې باید قدرمن شیخ صاحب راوغواړئ او هغې سره خبرې وکړئ تاسې هم په جګړه کې وئ نرمه زړه لرئ او خلکو سره ډېر نږدې پاتې شوي یاستئ خو ټول طالبان دغسې نه دي هغوی په جنګونو کې لوی شوي په جنګ او جګړې لیدلي دي لکه ستاسو خبر درون ورباندې تېر شوی د استخباراتو له ناخوالو سره مخامخ شوي دوی جنګي او جګړهیي څېره لري او دوی چې په ښارونو کې دننه شوي یو وضعیت هم ښه نه ده داسې دا اول خو د علامه ابن خلدون رحمه الله خبره ده هغه یو لوی مؤرخ او لوی فیلسوف تیر سوی د اسلام هغه یوه خبر کوي وی د ښار خلک او د اطراف خلک په مابین کې فرق لري د ښار خلک یو څه بې زړه وي د اطرافو خلک شجاعتمند وي د اطرافو خلک بیا علمي او هغه کمزوري وي د ښار خلکو بیا علمي نو دومره خو فرق وي نو هغه خلک چې 20 کاله د خلکو ته تاسو تلویزیون لارې د خلکو ته مونږ وایو چې خیر دومره خو تاسې فکر وکړئ خصوصا د کابل خلکو چې دومره فکر تاسې وکړئ چې 20 کاله دغه طالب په یو دره کې بند و دی ښار ته نه ده راپرېښودل سوی دی د ښار د ژوند نه ناخبره پاتې سوی ده نو تاسې په یوه میاشت کې تاسې مه وایئ چې موږ سره د ښار د ژوند سره بلد سي کله به لدېدلی سي هېڅ کله نه سي کېدلی نو خیر ده دا به په قراره اوسي دغه طالبان چې تر اوسه په غرونو کې ول یا په جنګ کې ول یا ځورېدلي ول یا په زندانونو کې ول نو دومره خو تاسې دوی ته وخت ورکړئ یو 6 میاشتې 8 میاشتې یو کال چې د ښار د ژوند سره بلد سي تاسې ګیله مه تېر کوئ ځکه 20 کاله هغوی ځورېدلي دي د خلکو غوښتنه دا ده چې موږ ټول د دولت ملاتړ نه یعنی د کابل خلک ټول د هغه تیر فاسد نظام ملاتړ نه چې داسې ونه شي که چېرته د محاسبې وخت چې موږ په ټیله کې لاړ نه شو یعنی خبره ډار په همدې کې ده چې همدغه خلک محاسبه اوس دوی سره ونه شي دوی حتی یو عادي مامور ده یو عادي ماموریت کې کار کړی دغه نظام په همدغه نظام کې کار شروع کړی دغه د محاسبې مسله هم ډېر د خلکو په ژبه کې شته چې د امارت اسلامي سره محاسبه کوي د خلکو سره نو محاسبه خو انشاءالله داسې نه ده یو ور خو عفو راغلی ده مکمله عفو سوي چې چا شخصي جرمونه کړي دي نو هغه خو څوک نسي معاف کولی نه د الله په دین کې او نه په مدني قوانینو کې د انسانانو په قوانینو کې ګوره داسې ده چې
هغه طرف تاسې تنا مه ملامتوئ. زه بله ورځ پنجشیر ولایت ته لاړم 10-12 موټره ملګري را سره وو. څنګه چې ولایت ته ننوتلو یو خبریال و، نو هغه ما سره ستړي مسې وکړله. نو ما ته ویلې چې له کوم ځای راغلم؟ د کابل نه. وایي ضرور د قندهار وي. ما ورته ویل زه د کابل یم. څومره ملګري چې ما سره دلته دي دا د 10-12 موټر اکثره د کابل. نو ده نه منله. نو ګوره چې یو ورې یو چا دلته په کابل کې ژوند کړی وي او بیا ډېر څه یې لیدلي هم وي، نو هغه دا نه مني چې په کابل کې به داسې خلک وي، دومره ډېر مجاهدین به یې درلودل. نو خو تاسې هم د موږ نه ګیله مه کوئ چې کیدای شي د موږ په صف کې هم بعضې داسې ملګري ول چې هغه یو دم د کابل په خلکو هغه به هم ډېر کم خلک وي چې ټولو ته داسې یو فکر باندې وګوري چې دا ټول لکه چې حکومت کې دغسې مشکلات وي. دا به ورکوو انشاءالله. دې ته باید کار وکړو موږ. دقیق. اوس هم یو وقفه لرو. قدرمنو ښه راغلی. قدرمن شیخ صاحب د مسودې په اړه، آیا دا مسوده چې 109 مادې لري رښتیا له امارت له خوا نه ده او رښتیا دا مادې په امارت کې لیکل شوي؟ دا خو ډېر وخت هم غوښته. نو زه خپله په دې اړه معلومات نه لرم. دا مې اوس زه به تاسو ته ولېږم دغه مسوده. ته راولېږم، ما خپل لیدلې نه. دا عجیبه مسوده ده چې ټول پکې قانون لکه اساسي قانون چې تاسو به اساسي قانون لوستی وي د افغانستان. نو خو صرف به زه تاسو ته یوه خبر وکړم، تاسې داسې فکر مه کوئ چې اسلامي نظام قانون نه لري. انشاءالله چې اسلامي امارت یو دغه د امن مسله او ابتدایي حالات برابر سول، په هر نظام کې موږ د اساسي قانون هغه د غربي اساسي قانون چې د امریکا د اشغال د تسلط لاندې جوړ شوی دغه اساسي قانون موږ مخالف ولو. کله چې یو نظام په یو وطن باندې پلی کېږي، عملي کېږي، هلته یو قانون ته ضرورت شته. هغه امارت اسلامي به بیا هم د اسلام په چوکاټ کې داسې یو قانون جوړوي چې مادې ولري په هر بخش دپاره، ابتدایي عموم کې کمې مادې ولري، بیا هر وزارت دپاره او هر هغه دپاره. دغسې اساسي قانون موږ هېڅکله نه یو مخالف او دا به کېږي د نظام دپاره. داسې نه ده چې دا نظام به بس په پټو سترګو روان وي لکه ړوند غوندې چې هر څا کې وغورځېده. هغه اساسي قانون موږ مخالف ولو چې دلته د غرب د امریکا د تسلط لاندې جوړ شوی. اما موږ خپل انشاءالله امارت به راتلونکي کې داسې یو قانون جوړوي، ځکه نظام ته د قانون دپاره ضرورت شته ده. داسې یو قانون چې اوس ډېرې داسې مسایل دي چې هغه مثلا د نوي عصر مسایل دي، نوي عصر کې هغه دپاره به علما اجتهاد کوي، هغه باندې به څېړنه کېږي، بحث به ورباندې کېږي، په هغه باندې به مثلا د بانکونو مسایل دي، مثلا ترافیکي مسایل دي، ډېرې داسې بیخي تر حد نه ډېرې مسایل. موږ په پټو سترګو تګ نه کوو. یو قانون به وي چې هغه به ټول افغانانو په لاس کې وي، لکه څنګه چې تیر قانون د افغانانو په لاس کې و، دغسې به دا هم د افغانانو لاس ته انشاءالله ورځي، خو د اسلامي چتر لاندې. تاسو د اسلامي چتر کلمه کاروئ قدرمن شیخ صاحب. افغانستان باید یو نمونه نمونه له یو هیواد نه باید ترلاسه کړي او واخلي. سعودي عربستان، پاکستان، ایران څه رقم نمونه کنه داسې یو نمونه په افغانستان ځان ته یو نمونه به وي او مخ ته ځي، یو څه به وي. زه بیا اسانه درته ووایم، په اسلام کې په 4 مذاهبو کې د یوې ښځې په هوټل کې تنها شپه کول، یعنې د یو مسلمان په حیث باندې دا به روا وي که به ناروا وي. او که دا ستونزه ولري، خو ګوره دا اوس د سعودي په قانون کې شته. موږ باید د چا د قانون تابع نه یو. مونږ ته د اسلام قانون پروت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه چې په کوم لار باندې تللي دي په هغه لار مونږ ته کو دا قانون ده. اوس دې ته څه ضرورت ده چې مونږ د پاکستان نه راخلو، مونږ د ایران نه راخلو، مونږ د سعودي نه راخلو، مونږ د ترکیې نه راخلو. مونږ ته هلته تیاره نسخه پرته ده د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه او خلافتونه چې په کومه لاره باندې تللي هغه د مونږ کړن لاره ده. دقیقا ډېر مسایل شیخ صاحب تاسې په اسلام باندې ډېر معلومات لري، دینی معلومات ماشاءالله ډېر مسایل بیا په قرآن و حدیث کې نشته، بیا په قیاس او اجماع او حتی دکتورونو کې بیا موجود لري. دا تشریح غواړي او دغه وخت ته ضرورت لري. او حال دا چې په دې کې ډېر کار نه ده شوی، اشغال او همدارنګه ستونزې د مسلمانانو په منځ کې حتی په ټولو هیوادونو کې د ده رامنځته شوی چې موږ یو عمومي اجماع ونه لرو. خو داسې ده بیا کمې مسایل چې مثلا هغه صریح قرآن و حدیث کې نسته، علماو په هغه باندې تحقیقونه کړي دي، هغې کې اجتهادونه کړي، مثلا د اوس عصر. خیر ده که موږ افغانانو نه دي کړي، هغه د دنیا نورو اسلام فکر علماو، هغه علماو چې هغه په فکر کې حریت او ازادي ولري، دغه علماو ته موږ احترام لرو. موږ داسې نه یو چې
بخیل فکر لرو. هغه علما چې مثلا د جامع الازهر دي، جامع اسلامي دي، لیبیا، سوریه، عراق، اندونیزیا، د نور اسلامي نړۍ علما دي، له هغې نه موږ یا په پاکستان کې موږ الحمدلله ډېر ښه علما لرو، په هند کې ډېر ښه علما لرو، دیوبند. هغه علما چې که موږ افغانانو دا اجتهاد نه ده کړی، هغه اجتهادونه به د دوی نه راواخلو چې دوی په کومه لاره متفق ول، هغه به موږ خپل ځان دپاره کړل. انشاءالله دې ته وخت نه پیدا کېږي چې موږ وایو چې یعنې که علما دلته کوم مسله داسې یو اجتهادي مسله پیدا سي یوه میاشت کې چې ډېره زیاته مشکله سي، میاشت هم لا ډېره لرې ده، ډېره زر کېږي یوه جمعه، بلکې د ورځو مسله ده، دا تشویش وړ مسله نه ده. ګوري اوس شیخ صاحب د هغه د اشغال مسله پای ته ورسېده په افغانستان کې، نور د اشغال مسایل نه رامنځته کېږي. تاسې اړتیا لرئ چې یعنی امارت اسلامي اړتیا لري چې نورو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. د اقتصاد مسله ډیره مهمه ده، د بانکونو مسله تاسو را یاده کړه. امریکا پخوا تقریبا څه باندې 4 میلیارډ ډالر پیسې ورکولې، مرسته کوله، نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرسته کوله. تاسو 20 کال له ستونزو سره مخامخ وئ، له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وئ، دومره پیسې هم نه لرئ، داسې یو هیواد چمتو شوی نه دی چې امارت اسلامي سره مرسته وکړي. څه به وکړي؟ نو خو اوس هم تقریبا په همدې باندې خبرې روانې دي چې ما مخکې درته ویلي، مونږ کله چې یو سړی په یو کلي کې ژوند کوي نو که هلته د تا سره ټول همسایګان وران وي نو هغه کلي کې ژوند نه کي. نو انشاءالله د موږ مشران چې دي دا اوس د امارت کم وزیر د خارجي چې دا الحمدلله ډېر هوښیار سړی د متخصص بیخي تر حده معاون چې دا هغه د تاسې پیژنئ نړیوال سړی ده. انشاءالله همدې دپاره هم فکر روان ده. خو دنیا نه موږ دغه ګیله لرو چې موږ چې کله حریت ته راځو، موږ چې کله ازادۍ ته راځو، موږ چې د ټولو افغانانو کومه غوښتنه ده هغسې نظام پلی کوو، ولې دنیا موږ سره طرفګینت کوي یا اسلامي هیوادونه ولې موږ سره طرفګینت کوي؟ نو زه به یو هسې په ټوکه کې یو بل علت هم ووایم. اصل کې داسې ده کله چې یو سړی ډېر پرمختګ وکړي نو تربورونه یې بیا نه مني. نو موږ افغانان الحمدلله اوس په داسې موقف کې یو، دا د ټولو افغانانو افتخار ده چې یوه لویه مغروره امریکا او ناټو مو ماته کړې، نو د تربورونو هم را سره داسې خوند نه ورکوي. نو خو زه وایم تربورونه راځئ له تربګینت نه راتېر سئ، په رسمیت مو وپېژنئ، نه چاته خطر یو، نه چاته مشکل جوړوو. څنګه چې نور هیوادونه د دنیا سره کم روابط غواړي، موږ هم هغسې روابطو سره غواړو، هم هغه دپاره کار کوو. خو انشاءالله زه چې څومره معلومات لرم نو څومره فکر کوم دنیا هم دې ته دا ورې متعهده ده انشاءالله چې موږ سره اړیکې وساتي. اقتصادي اوس پرون هغه د چینایانو عینک هغه بیرته انشاءالله داسې نور بعضې مسایل دي. ما په خپله زه چې کابل ته اول راغلم یو څوک راغی، اگر چې دا نظامي سړی راغی، ما ته ویلي چې د چینایانو کوم دلته کابل کې چې کوم د عینک هغه ته څه تهدید متوجه ده، نو هغه ما ډېر زر سره حل کړ، هغه مشکل حل سو، الله حل کړ. بیا هغوی ما نه بیرته مننه وکړله. هغوی نو موږ داسې څوک نه یو چې د افغانستان د پرمختګ دپاره د خنډ واقع سو. پرون تجاران سوداګر تظاهرات کړی و، غوښتل چې پیسې چې بند پاتې دي په امریکا کې دا باید خوشي شي. دوی که چېرته پیسې نه وي او ویل کېږي چې بعضې بانکونه به وتړل شي، د خلکو پیسې چې دي دا هم تړل کېږي، یعنې امارات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. څومره معلومات لرئ چې څومره زر کیدای شي دغه اقتصادي وضعیت ښه شي؟ حال دا چې موږ په خلکو باندې غږ کوو چې یو میاشت 2 میاشتې تاسې ګزاره وکړئ او ګورو چې وضعیت څنګه کېږي. خو داسې ده چې تجاران ورونو سره د موږ هم روابط شته، ډېر همدغه غوښتنه کوي چې ولې بانک نه خوشي کېږي. نو خیر یوه مهمه مسله دا ده، اوس که اوله ورځ نه بانک خلاص سوی وی، دلته ډېر خلک ورخطا وو، د افغانستان بانکونه به تس پاتې وو. هغه تجاران چې ډېر ښه خلک دي، افغانان دي، مسلمانان دي، دوی پیسې به له بانکونو نه وتلې. بیا چې موږ دې ته هغه کولی چې راسئ، نو که امارت دغه چې یو څه وخت دپاره د دوی پیسې په بانکونو کې وي، د دغې په خاطر چې هغه تجاران ورونه چې تر اوسه پورې خلکو نه داسې اورېدلي ول چې دی امارت راځي او د خلکو مال و ناموس ته تاوان، هغوی ته لږ قناعت ورکړل سي، هغه د فرار یا د وطن د وتلو فکر چې ورسره و هغه لږ عادي حالت ته راسي. بیا که بانک خلاص سي چې به هغه پیسې نه باسي، ځکه هغه خپله دلته ویني چې دا خو بالعکس خبره سوله، ما ته د اقتصاد که زمینه مساعده ده، زه ولې په ترکیه کې، زه ولې په پاکستان کې، زه ولې په ایران کې پانګونه وکړم خپل مل. نو کیدای سي دغسې بعضې هغه مشرانو ورته دغه اقتصاد پوهانو دغه مشورې ورکړي دي. نو داسې نه ده چې بې مشورو د انشاءالله هغه کار کیدای سي انشاءالله زر دا کار وسي. نړیوال ټینګار په دې و چې باید یو
همه شموله کابینه باید اعلان شي. دوی فکر کوي چې بعضې کسان چې په افغانستان کې پاتې دوی به د طالبانو په کابینه کې باید وي، خو هغه ونه شول. د طالبانو کابینه اعلان شو او په دې کابینه کې ټول د دوی خپل خلک وو، یعنې تاسو خپل وئ. د هغې امر شموله کابینه څه معنا ورکوي؟ نو خو امر شموله تعریف یې تاسې ماته وکوي چې تاسې اوس وایي چې هغه کسان ګوره افغانستان ملت د امارات داسې نه ده چې دا د یو څو اشخاصو نوم ده. امارات تقریبا ټول افغانستان د په دې د دنیا هم سترګې نه پټوي، افغانان دې هم سترګې نه پټوي. ګوره 20 کاله یوه ډېره ابرقدرت، یوه ډېره مغروره، بلکې داسې به وایو دغه دریم جنګ جهاني و. دغه 20 کلن جنګ دریم جنګ جهاني و. ځکه ګوره د افریقا نه هیوادونه ول، امریکا وه، اروپا وه، د اسیا نه هیوادونه ول، آذربایجان و فلان فلان، عربي نړۍ وه، اردن په لوګر کې فوج درلود. د ټولو ته چې افغانانو ماته ورکړله، مات سول. نو ګوره دغه یوه ډېره مهمه مسله ده. زر دغه خلک باید داسې زر د موږ نه دغه غوښتنه ونه کړي چې تا پوښتنه اصل کې د څه شي په اړه وکړله، ما لږ د یاده ووتله. دا د بانکونو په اړه، دا ببخئ د کابینې په اړه، امر شموله نه ده. امر شموله کابینه. ګوره امر شموله ځکه ده چې دا ټول افغانان راجګ سول. که ټول افغانان نه وی راجګ سوي، امریکې ته ماته نه ورکوله. نو چې یو څوک د ټول افغانستان نمایندګي کوي، د ټول افغانستان خلکو سره وي، نو بیا هم دوی وایي چې امر شموله نه ده. اوس د شمال خلک سته، د جنوب خلک سته، د شرق خلک سته، ټول امارات خلک نه، د ټول افغانستان خلک دي. ځکه امارات کې راجمه ټول افغانان ول. ګوره چې یو د چا په کور باندې، د یو چا په کور باندې یو پردی سړی راسي، نو تا نه زه پوښتنه کوم دا د کور والا کسان به د هغه پردي سړي چې تا خور و مور و سپینګیری و ځوان در شهیدوي و مړ کوي، غله راغلي وي، نو د غلو په مقابل کې به چې د تا کور ته راسي چپ به کښېنې که مقابله به کوي. نو مقابله به څومره کسان کوي؟ ډېر که لږ؟ ډېر کسان کوي، ډېرې باید وکړي. چې ناس خلک وي هغه ته موږ په خپل افغاني اصطلاح کې څه وایو، وایې مه چې څه ورته وایي، هغه به پرېږدي. نو خو ګوره چې کوم خلکو مقابله کړې ده، نو دا خو تقریبا ټول خلکو مقابله کړې ده. نو راجمع سوي د امارت په چوکاټ کې دي، دا هم شموله ده انشاءالله. او که دوی وایي چې ولې پلانکی نه دي نیولی، بیا خو موږ نه ملت خفه کېده. ځکه هغه خلک 40 کاله موږ لیدلي دي چې یا پردیو ته جاسوسان پاتې سوي دي، یا یې ملت سره خو کورونه یې جوړ کړي دي. د امارت هغه مشران تاسې وګورئ، د موږ امیرالمؤمنین ملا عمر رحمه الله دغه تر اوسه کور نسته ده. نو چې دغه صحیح ده، بدیل بیرته کسانو ته هغه ورکړل سوی ده. مثلا یو سړی د دعوه کوي چې ما ته برخه نه ده راکړل چې زه د پنجشیر یم، د پنجشیر والي خپله پنجشیری ده د امارت کې. یو څوک وایي چې زه د بدخشان یم، ما ته برخه نه ده راکړل سوې، لوی درستیز د امارت هلته بیرته بدخشی ده. نو خو عین هغه سړی نه ده ټاکل سوی، هغې باندې ملت موږ نه بیرته خفه کېده. ملت په دې خوا بدی کېده چې دا خو هغه څوک و چې د 40 کاله ناخوالو سره موږ دوی. یعنی تاسو خو دا پلان لرئ چې دا نور ملت چې نیمه بیګانه دي دا هم دننه کې او دا هم هیڅ کله بیګانه نه ده. ځان د بیګانه فکر نه کوي. دا اوس ما سره چې کوم لیست دی، یعنې که زه یې راوباسم د وزارت مالیې دپاره ما نه کوم ملګري غوښتنې سوي، هغې کې مطالب ملا نه ده ور اچولی. هغه کسان مو ور اچولي وزارت مالیې دپاره چې مفکوره اسلامي مفکوره ده، غلام و مستعمره فکر یې ذهن کې نسته ده، نو هغه به یا ته یا به زید یا به عمر وي. هغه مولا نه ده. انشاءالله تاسې ټول افغانان دې په دې مطمئن اوسیږي. یعنې زه خپل ځان درته ښیم، زه د مدرسې ملا یم، بیرته خپلې مدرسې ته ځمه. نظام ټول په ملا باندې نه چلیږي، نظام ټول شیخ الحدیث په نظام کې نه وي. نظام لکه اوس ګورې یو بازار ده، په بازار کې شر و شور، بعد چې بازار ته وځي شر و شور لګیا ده. نو دا ټول د انګیر ټکا نه ده، دا تنها د موټرو غروبر نه ده، خو دا ټول راجمع سوي بازار کې یو شر و شور جوړ سوی ده. نو نظام تنها د مولا نه جوړیږي. یعنی دا خلک باید مطمئن اوسي چې زما د نیکټایي سره او دغه د ریشیو چې ګیره کله کوم غرض نه لرئ تاسو. نه انشاءالله دې سره ډېره مننه شیخ صاحب. زه بیرته راګرځم، وقفه نیسو. قدرمن لیدونکو وقفه لرو. راغلی شیخ صاحب، په قرآن او حدیث کې د ښځو په تعلیم باندې ټینګار شوی او تاسو به ډېر لوستی او مخامخ شوی یاست د مسلې سره. سم چې طالبان دننه شو افغانستان ته او افغانستان یې فتح کړه،
دوی اعلان وکړ چې تر اوسه پورې موږ د ښځو لپاره ښه چاپریال نه لرو او پرون د ذکورو محصلینو او همدارنګه د شاګردانو لپاره ښوونځی پرانستل شو خو وویل شو چې باید ښځې تر څو چې چاپریال ورته آماده نه وي لاړ دې نه شي. دا ولې؟ ګوره ما مخکې هم درته ویلې چې امارات 20 کلنه مبارزه کې د خپل واک لاندې دیني مدارس درلودلې، دې نه باید څوک سترګې پټې نه کړي. په ټول افغانستان کې هلته دیني مدارس ولې د ښځو دپاره چاپیریال برابر نه و. دا خو باید موږ تاسې ومنو، دلته مشکلات ول، دلته 20 کاله تقریبا کافرانو یا غربیانو امریکایانو دا کوشش کوو چې د موږ نوی نسل تباه کړي، هلاکې کړي. علم د زمینه نه مساعدوله. تا ته د یو انسان په حیث چې ما او تا ځان سره فکر وکړو چې که یو ځوان هلک یو ځوانه پیغله نجلۍ څنګ په څنګ سره ناست وي نو دا به علم پرمختګ وکړي او که د دوی په مابین کې به یو اړیکه پیدا کیږي او د علم نه لرېوالی راځي. امارات تعلیم د ښځو ته ژمن ده انشاءالله. آینده کې پرون مجاهد صاحب اعلامیه هم خپره کړې وه چې زر وخت کې به خو چاپیریال باید برابر سي، د علم دپاره چاپیریال، نه د فحشاو دپاره. نو یعنی خو ټول داسې نشي ټول چاپریال وغی. دا خو فکر وکړئ په کابل کې، په ولایتو کې خو داسې نه و. په ولایتو کې عبدالحق تاسې وایي او هلته مکتبونه د ښځو لپاره زمینه برابره وه. نو اوس چې بندیږي په ولایتو کې هم دا زمینه بنده شوی. دا څنګه ده خو بندېدل خو دا معنا اوس زه چې کوم ځای کې اوسېږم د ساکو شوکۍ کې هلته چې د موږ کور ده اوسېدلي مو دي نو خو دا د جسیبان د ما ملګري هلته ناست دي، د جنکیانو مکتبونه دا اوس هم خلاص دي، تګ و راتګ کېږي. نو بند نه دي انشاءالله داسې چې رسم ځکه هلته چاپیریال جوړ ده. چاپیریال صرف د بازارونو دپاره، بازارونو ته موږ نوي راغلي یو. ما مخکې درته ویلې چې اوزبیګا ما سره یو څه ملګري راغلي وو د پکتیکا ولایت نه. هغوی ویلي چې موږ 21 کاله بعد کابل ته راغلو. ګوره موږ سره دومره ظلم سوی ده چې 21 کاله بعد موږ خپل پایتخت وینو، په خپل وطن کې چا دې ته نه پرېښودلو. نو تر څو چې موږ بلدیږو، د چاپیریال سره بلدیږو، هغه ترتیب په خپل واک کې اخلو، نو هغه یو څه وخت نیسي. ما درته ویلي دا د اوس جسیبان هلته ناست دي چې د موږ په ساحو کې یعنې د همدې کابل کې په دې ولسوالۍ کې د جنکیانو مکتبونه خلاص دي، هلته تګ و راتګ کېږي، څوک یې مانع نه ده ګرځېدلی. شیخ صاحب نو تاسو خو د تیر تجربه لرئ، یعنې د حکومتدارۍ تاسو تجربه لرئ. دا په دې معنی ده چې اوس راغلی، یعنې تاسو 20 کاله د مخه هم په افغانستان کې وایي امارات مو درلود او په امارات کې کابینه وه، ښوونځیو، تحصیلاتو، پوهنې وزارتو، یعنې تاسې ورته هغه بسته لرئ چې زر یې شروع کړئ. یعنې مخکې له هغې نه چې کابل ته دننه شئ 18 میاشتې مخکې تاسې د آمادګي درلود چې باید دننه شئ کابل ته. کابل کې تحصیلات دي، ښوونځی دي، اردو ده، دا شیونه دي چې باید کار شروع شي. ما مخکې هم درته ویلې زه خپله وم په لوګر کې وم، غزني کې وم، موږ دومره زر اراده نه درلودله چې د نظام به داسې زر تښتي، ځکه دې نظام خو داسې خبرې کولې چې د سیمې په اړه په سطحه باندې دومره قوي نظام نه موږ دومره زر فکر کوو، نه دوی دومره زر فکر کوو. نو خو بس دا د الله یوه فتح نصرت و، الله پاک ډېر زر نظام نسکور که د امریکایانو د تښتېدلو سره ټول نظام ختم سو. نو دا پلان خو پلانونه هلته موجود ول، خو دومره زر نه ول. صرف خلا را ما باندې ستاسو د خلا د ډکولو په خاطر مجاهدین صحنې ته راغلل. هغه پلانونه چې تر څو ول، بل هلته پلانونه ول، هر څه ترتیب برابر، خو هیڅ کله مجاهدین دې ته نه پرېښودل کېدل چې مشران یو بل سره کیني، ځکه ډرون ګرځېدلې. زه خپله چې لوګر کې وم، د لوګر یعنې د فتح نه وروسته 15 پورې مجاهدین شهیدان سوي چې ډرون ویستل. هلته داسې نه کېدل چې مشران دې راجمع سي، یو جي کې د سره کیني، مشوره دې وکړي، هغه پلانونه د تطبیقولو دپاره، ځکه دلته امریکایان موجود ول. د کابل تر راتګه پورې تاسې ولیدل، د ما یو ډېر خاص شاګرد د لغمان ولایت و. بله ورځ خبر سوم د کابل په دې هغه کې په دې عمومي سړک باندې شهید کړی. ورور یې ما نه ګیله وکړه چې ورور مې شهید سوی، ته موږ فاتحې ته نه یې راغلی. نو ډیر الله دې رحم ورباندې کړي. داسې مشکلات موجود ول چې د انقطاع عوامل موجود ول چې هغه پلانونه موږ سره شریک. نو اوس موږ ته د زمینه چې مساعده سوي، زه وایم له 2 جمعې کېږي، د 2 جمعې کېږي چې هغه موانع ختم سوي دي انشاءالله. نو اوس به پلانونه هم سره شریک کېږي او بل ته به هم خلک لیوالې دي چې زر له امارات نه واوري امارات باید په کار شروع کړي. همداسې چې ویل چې امارات په یو ورځ کې
امریکا ته ماته ورکړه نو دې توان هم لري چې ښه حکومتداري پلي کړي غلا نشته امنیت ښه شوی په ډېر ځایونو کې ډز نه کیږي یعنې په دې معنا چې امارت اسلامي د دې توان لري چې ښه حکومتداري هم نندارې ته وړاندې کړي دننه داسې تبلیغات هم شتون لري قدرمن شیخ صاحب چې په امارت کې دوه ګونې خبرې را روانې دي ملا صاحب برادر له ښاغلي حقاني صاحب سره مشکل لري هلته تقریبا 21 ولایتونه د ښاغلي حقاني صاحب په لاس کې دي او همدارنګه نور د بله قطع په لاس کې دي یعنې د دې خواته شورای کویټه په لاس کې دي آیا دا خبر رښتیا ده که نه دا تبلیغات دي د دښمن که بله مسایل اصل کې داسې د تاسې که فکر وي دا خپله د دښمن تبلیغ ده یعنې د قطر د دفتر نه مخکې چې تاسې مطبوعاتو د لارې نه به خلکو اورېدل چې امارت افغانستان کې 10 ډلې دي د امریکایانو ټینګار هم په دې کو چې 7 ورځې دې وربند وسي که نه د هغه نه تړون نه مخکې بیا هغه 7 ورځې وربند هم اصل کې دغه ټکي دپاره و چې ته ودرېږه دا په یو امارت ته دلته که نورې ډلې هم شته نو ټولې دنیا ته معلومه سوله چې په یوه خوله باندې ډزې بندې سولې په یوه خوله باندې بیرته بیا هغه چې وربند ختم سو بیرته خپل جهاد ته ادامه ورکړل سوله نو الحمدلله موږ په خپلو مشرانو دومره زیات اعتماد لرو دومره اعتبار لرو پې باندې هیڅ اختلاف نشته ده ځکه د موږ مبارزه د مشرۍ دپاره دا نه د موږ مقابله او د جهاد چې دا د اشغال خاتمه ول او دلته اسلامي نظام راوستل ول الحمدلله امارت کې بیخي د چوکۍ پرستۍ نسته ده ملت ته خدمت کول یا که هر څوک وي د خلکو په منځ کې دا بېباري په دې خاطر د ګوري ښاغلی ملا برادر اخوند د قطر نه د امریکایانو په چارتر راځي قندهار ته او همدارنګه دلته په مولوي صاحب سراج باندې سراج الدین حقاني باندې په کورنۍ چارو وزارت کې چې وزیر د په هغې باندې نور پیسې اضافه کیږي یعنې 10 لکه ډالر چې دا که چېرته ځای ورته معلوم کړي دا باید وولئ یعنې دا یو دوه ګونې برخوردونه خلک هغه کړي دي اندېښمن کړي دي چې رښتیا د دوی ملا برادر کومه تیاره کې چې راغلی دا قطري تیاره ده صحیح ده هغه نوعیت یې داسې ده بله ورځ د قطر دفتر یو ملګري سره ناست ما ورته ویلې دا خبرې مې ورته وکړل هغه یې ویلې چې موږ څنګه میدان ته راغلو تیارې ته مو چې وکتل موږ ویل دا خو دا قطري تیاره خو ښکاري امریک بیا به خلک تبصرې کوي موږ لا تیارې ته ختلي نه ولو یا د تیارې د قطري تیارې هغه چې موږ ملګرو مطبوعاتي ملګرو ته مې ویل چې عکس یې واخله چې بیا موږ پسې تبلیغ کوي او نور د افغانان دغه خلکو ته ذهن کې نه ورا چې موږ 10 کاله چې غلامي ونه کړله 10 کاله مو چې امریکې موږ ته مکمل قدرت راسپار اوس خو په زور تېر نیولی ده چې هلته یې موږ ته په رضا راکاو نو چې هلته مو غلامي ونه کړه نور د افغانان په دې مطمئن اوسېږي چې د موږ مشران آینده کې انشاءالله غلامي نه کوي او افغانستان به یو آزاد و حر وطن وي خیر د مشکلات به وي نظام ده باید موږ داسې ونه کړو چې نظام ته پښې راپورته کړو پیسې را بډ وهو د ړنګولو کار یې کړو راځئ ښه زمینه مساعده سوې بهرنیانو ته که هر څوک وي هغوی ته موږ فرصت ورنه کړو چې موږ کې لاسوهنه وکړي په هرات کې یو څوک کار وکړي په جلاباد کې بل څوک کار وکړي په کونړ کې بل څوک کار وکړي په کندوز کې بل څوک کار وکړي راځئ یو ډېر د غلامیت زنځیر مو د غاړې نه لرې سوی د ښه زمینه راته مساعده ده ښه کار وکړو ټول یې وکړو په شریکه باندې وکړو ټول خپل وطن وګورو خپل کور یې وګورو اوس هم یو وقفه لرو قدرمنو ښه راغلی څو مسایل باندې چې خلک وایي چې شیخ صاحب د بیرغ په اړه دریځ نیولی و تور سپین زرغون بیرغ د افغانستان پخوانی بیرغ او اوس هم سپین بیرغ د امارت اسلامي بیرغونه نو د بیرغ په اړه تصمیم بیا ونه شول هغه بیرغ همدغه د امارت اسلامي بیرغ وځړېدل او کاشکې دواړه بیرغونه ول که چېرته په ارګ کې د امارت اسلامي بیرغ ده او په دې تپې بیمارو کې باید همغه بیرغ و دا بیرغ ډېر پخوانی د احمدشاه ابدالي بیرغ اصل کې داسې ده په بیرغونو باندې زه وایم چې باید موږ اختلاف هم جوړ نه کړو دومره ډېره مهمه مسله دم نه د بیرغ سمه ده د افغانستان دغه بیرغ هم ډېر پخوانی بیرغ ده خو د امارت فعلي بیرغ هم نو داسې خدای نکرده داسې بیرغ نه ده چې د بېګانهګانو نه راوړل سوی د اسلام بیرغ ده او مونږ مسلمانان به یو شي ته ډېر متعهد اوسېږو الاسلام فوق العصبیات اسلام له قومونو له وطنونو له هر څه نه اسلام پورته ده
نو امارت چې اوس کومه فیصله کړې ده چې هغه سپین بیرغ ده، هغه د اسلام قانون چې اسلام تر هر څه پورته ده، نو خو بیرغ د اسلام هم چې تر ټولو نه پورته وي، دې کې څه پروا کوي؟ مشکله نه ده انشاءالله. زه خو وایم چې بیخي باید په دې باندې بحث ونسي، جنجال ترېنه جوړ نسي. ټول افغانان دې باندې که دا 80 کاله یا 100 کاله تاریخ لري، هغه 1400 کاله تاریخ لري. نو دغه قاعده چې اسلام تر ټولو قومونو تر هر څه پورته ده، باید بیرغ هم پورته. یو بل اندېښنه هم خلکو چې پرون هغه تېره ورځ بامي چاودنه وشوه 4 دانې په ننګرهار کې، همدارنګه په کابل کې هم وشول. یعنی په دې خاطر چې ناامني اندېښنه هم تر اوسه شته، د داعش مسله هم رامنځته کیږي په بعضو ځایونو کې. آیا کوم پلان شته دغه لپاره؟ امارت اسلامي د کوم پلان لري چې اوس نو جامې یو ډول دي؟ پخوا خو که چېرته طالبان پډګۍ وهل، اوس دغه داعش ډله هم داسې په همدغه جامه باید درنه کیږي او خلک ځوروي. ما مخکې درته ویلي چې مونږ د دنیا یا د دنیاوالو کوم یا د دنیا په سطح بینالمللي قوانینو مطابق چې د اسلام سره ټکر کې نه وي، دغه شیانو مونږ مخالف نه یو. انشاءالله په آینده کې به د پولیسو دپاره ځان ته یونیفورم جوړیږي، د اردو دپاره چې یو بل چې دا معلوم سي چې اصلي مسؤل کس څوک ده، دا ترتیب چې برابر سي. چونکې حالت ابتدایي حالت ته اوس هم ډېر حالت ښه سوی، بیخي تر حده ډېر ښه سوی ده. نو دا خو که سړی وایي چې داسې امن دې راسي، دغسې امن مکه مکرمه ډېرې تاسې لیدونکي به یې ویني، زموږ دا خبرې به اوري. مکه مکرمه ډېره محدوده ساحه ده، هلته کامرې لګېدلې دي. ما په خپلو سترګو 2 داسې صحنې لیدلې دي چې هلته غله غلا کول نیول سوی ده. نو داسې خو نسي کېدلی چې هېڅ دې ونسي، بیخي دې هېڅ ونسي. دا اوس په امریکا کې څومره پیښې کېږي، یعنې هغه واړه جرمونه چې هلته کېږي. ما یو ورځ یو احصایه کتله چې د نیویارک او د واشنګټن په مابین کې په چاقوګانو څومره خلک وو. نو داسې حالت خو نسي کېدلی چې بیخي دې 0 ته راورسېږي، هېڅ پیښه دې نه کېږي. نو دا پیښه هغه ځانګړې پیښه ده که نه، داعش خبر رامنځته کېږي او د داعش مسله مهمه ده خلکو ته. نو خو خیر دی، یوه پیښه خو به دوی دومره هم کوي، نړیوال هم ورسره دي، بعضې داسې خلک ورسره دي چې قصدن افغانانو ته یو تشویش پیدا کړي. ډېر زور وهلو نه وروسته خو به یوه پیښه کوي چې ځان دومره دنیاوال ډول ورته وهي، د یوه میاشتې ډول ورته وهه، بلکې دا ډېر وخت چې داسې به کېږي داسې به کېږي، هغه دوی چې هېڅ شی مو نه کړي، نو خو بیا خو ډول بې ځایه سو. نو خو دومره خو دوی به هم کوي، دومره کوشش به کوي چې یو د ډول نتیجه یې ورته راښکاره سي. نو انشاءالله دا د تشویش وړ نه ده، ځکه نه ده د تشویش وړ چې موږ د افغانانو په منځ کې اوسېدنې خلک یو. تاسې هم لږ چې اطراف ته لاړ سئ، د طالب مفکوره چې وه، د طالب فکر چې و، دا افغانانو فکر و. د داعش فکر چې دا افغاني فکر نه ده، دې سره افغانان ملګري نه دي. کوم فکر سره چې دغه ملت نه خلک ملګري نه وي، هغه فکر بالکل په مخ باندې ځي. نه موږ د داعش فکر ولیده په سوریه کې، په عراق کې، افغانستان کې ډېر زر ختم سو. که نه هېڅ کله اسلامي تنظیمونه چې کله یو عهد ته اراده کړې نه دي ختم سوي، ومو لیدل. خو بل ټینګار دا ده چې بله غوښتنه دا ده چې کار اهلو کار ته سپارل دي. تاسو په سر کې وویل چې ټول ملایان مخ ته نشي وړی، طالبان نشي وړی، خو کار اهل کار ته سپارل دا ډیره مهمه ده. آیا دننه په امارات کې دومره ظرفیتونه شته چې لکه په انجینرۍ باندې پوه شي، په برق باندې هم معلومات ولري، په ټکنالوژي باندې هم معلومات ولري؟ دومره کسان تاسې لرئ؟ اوس د تحصیلاتو عالی وزیر چې ده، د شیخ صاحب عبدالباقي، ما ورسره لیدلي نه دي، خو څومره چې معلومات د نږدې شاګردانو، الحمدلله داسې یو سړی ده چې د تیرو وزیرانو د تیر حکومت نه به انشاءالله علمي استعداد ډېر وي. سره له دې دا مې یو مثال درته ویلی چې وزارت تحصیلات عالي هم مهم وي. نو الحمدلله تاسې داسې فکر مه کوئ چې دی تنه علما دي، لکه نوره دنیا کې چې یو سړی دکتورا اخلي په یو علم کې، الحمدلله د موږ علما هم همدغسې دي. په هغه کم شي دپاره چې هغه سوي دا موږ په دې اطمیناني یو چې کم بخش دپاره چې دوی اوس انتخاب سوي هغې کې مکمل مهارت لري. خیر ده که علما دي، نو خو د دین علما دي، سره له د دین د علماو نورم پوره معلومات لري. الحمدلله موږ بیخي پې مطمئن یو، افغانانو ته هم د دې اطمینان ورکو. خیر ده دا به دوی ته په آینده کې معلوم سي، ودې ګوري چې د اهل خلک دي، کار اهل خپل اهل خلکو ته سپارل سوی ده او که نه اهل ته، انشاءالله نه اهل خلک نه دي. او ډېر کسان پاتې، ډېر کسان په دې 20 کلونو کې درسونه ویلي، دکتورا لري، ماسټریانه لري،
دوی هم په تمه دي چې امارت ورته د کار زمینه برابره کړي او دوی هم اهل دي او د کار لپاره باید زمینه ورته برابر شي. که چېرته په اول بستونو کې نه راځي دویم بستونو کې باید راشي. خو ما مخکې هم درته ویلي چې ګوره دلته 20 کاله ډېر ظلم سوی. 20 کاله یو سړی خپل ښار ته نه ده راپرېښودل سوی. نو چې هغه څوک چې د غلامیت فکر یې وي، د پردیو ته د جاسوسۍ فکر یې وي، لږ احتیاط باید په دې باندې وسي. ځکه اوس ګوره ته که ته جلاباد کې خپلو ولسوالیو ته لرو پرتو ولسوالیو ته لاړ سي، هلته داسې کور نسته ده چې د هغه تر حده ډېر ظلم نه وي پې سوی چې هغه کسان بیا واک ته رانسي چې موږ بیا وځوروي. پروا نه کوي زه دې نه یم ته دې نه یې، څه پروا کوي ما او تا دې په پیرداري کې ودرېږو. یعنې قسم په الله زه په دې نه خوابدی کېږم. ما ته دې وایي چې ته په دې پیرداري کې ودرېږې د ملت دپاره، والله کوم یې، خو هم نه پې باندې بدېږي. خو داسې خلک چې بیا مونږ د پردیو غلامانو نه ګرځي، بیا داسې پردي رانولي چې د موږ وینو ته تږي وي او د موږ وینې تویوي او دوی وایي چې سخت ښه نظام ده او سخت ښه نظام ده او سخت خوند کوي، داسې زړور ځواکونه مو دي، مرګ په هغه مرګ په هغه. هغه ته یې هېڅ نه ویلې او منځ کې دلته هره ورځ 200-300 کورونه شهیدانې کول، یتیمان یې راوستل. نو انشاءالله ټول افغانان دې په دې مطمئن اوسېږي که هغه په کابل کې که په اطرافو کې وي، انشاءالله په دې نظام کې به ټول خپل جای پیدا کوي ویني به. خو صرف هغه کسان چې یو څه د غلامیت فکر یې د هغه باندې به هم کار کوو. یو کال د خیر د انتظار سي یا د یو کار به یې داسې کړو چې هغه مفکوره یې له ذهن نه وایستل سي، بیا خپل وطن کې انشاءالله زمینه دوی ته مساعده کړي. او د رسنیو لپاره نو رسنیو دپاره تاسې نور نو څه شی غواړئ؟ خو دغه د مکمل ازادي ده درته، تاسې باندې چا هېڅ محدودیت نه ده لګولی. بله ورځ ما نه یو چا پوښتنه وکړه چې تاسې نقد منئ که نه منئ؟ ما ورته ویلې نقد سړی تحقیق ته رسوي، چې نقد نه وي په دې علمي میدانونو کې چې کله نقد یو عالم نقد ونه کړي. ما د موږ په دغه کې مثال درته ملک خلخالي و زوزني نه وایي، تبتزاني په مختصر یا متول په هغه باندې نه جوړم. داسې په علمي په طب کې یا په نورو کیمیا او بیولوژي کې چې هغه چا نقد نه وي کړی، هغه تحقیق ته زمینه نه مساعده. موږ د نقد په سرو سترګو منو، نه خوابدي کیږو. خو یوه خبر تاسې هم راسره وکړئ چې راځئ د اسلام دنیا ته داسې معرفي کو چې الله هم خوشحاله سي، وطنوال هم خوشحاله، د اسلام دین ښه معرفي کو، نه داسې چې منفي اړخونه یې راواخلو. اسلام الحمدلله منفیات نه لري، په دې مطمئن اوسېږي. خو داسې یو تعبیر دلته سیکولران تر نه بعضې ځایونو نه کوي چې هغه اسلام بدناموي. او په آخر کې خلک ته څه ډاډ ورکوئ قدرمن شیخ صاحب؟ نو خلکو ته انشاءالله دغه اطمینان ورکوو، خلک دې په دې مطمئن اوسېږي. بلکې زه وایم چې تنه زه نه باید خپله ملت خپل ځان ته ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي. اول الحمدلله دغه د امن ده. تاسې وینئ چې زه اکثره وخت د شپې تګ و راتګ کوم، چېرته یم بیا د شپې ځم او ډېر لرې ځم، بیخي امن راغلی ده. یو وارې چې امن موجود سو، له هغې نه وروسته هر څه کېږي. ما مخکې درته ویل اقتصاد په مخ ځي، علمي هغه په مخ ځي. نو انشاءالله مشران مو د دنیا سره په رابطه کې دي، دنیوي رابطې به انشاءالله برابرېږي، د تعلیم زمینه به مساعده کېږي، د اقتصاد خلکو ته انشاءالله مکمل اطمینان ورکو، خلک د مطمئن اوسېږي. کوم خلک ځکه زه ډېرو خلکو هغه څوک چې په اروپا کې دي یا نورو ځایونو کې دي ما سره ډېر په واتساپ د لارې نه خبرې کوي، هغو ټولو ته اطمینان ورکو. بیرته راسئ، خپل وطن مو د لوی قدرونه یې، باید نور موږ پردیو ډاکټرانو ته محتاج نه سو چې مریضان هلته وړو، په دروازو کې ورته محتاج وي، انتظار یې ورته. راځئ هغه ډاکټر صاحبان چې اروپا کې دي، په بل نور ترکیه کې دي یا په نور هیوادونو کې دي، راسئ دلته، تجاران ورونو راسئ دلته پانګونه وکړئ چې د خپل هیواد په خپله باندې په پښو ودرو، خپل هیواد ته په خپله باندې کار وکړو. ډېره مننه، ډېر ښه راغلی صاحب. مننه، جزاک الله. الله مو قدرمن لیدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږو، تاسو بخښونکي خدای سپارم. اللهم